یو دوه زنانه وي، دوه زنانه د هغې په خپل منځ کې څه مسله راغله او هغه چې وي نو هغه ترور او ویره وتویره او هغه مسله چې وه نو هغه د خپل وخت مشهور چې کوم قاضي و که نه ابن ابي لیلا د هغه ته به داسې عجیبه عجیبه کیسونه راتلل مخې ته چې حیران به شو خلک چې دا کیسونه دې حل کوي څنګه، دا عجیبه عجیبه مسلې به هغه ته راتلې او هغه د منصور بادشاه په وخت کې قاضي و. اوس دا دوه زنانه چې راغلې دا ترور او ویره نو قاضي ورته وایي وایه څه مسله ده، نو هغه مشره ترور یې ورته وایي چې یاره دا کشره ده او زه وایم چې دا ټوله مسله تا ته دا بیان کړي نو ښه به وي. هغه ورته وایي چې نه دا زما مشره ده ترور مې ده دا دې درته بیان کړي. هغه وایي چې نه زه مشره یم او زه دې ته وایم چې دا زما کشره ده او حکم هم ورته کومه چې دا دې تا ته دا ټوله مسله خپله بیان کړي که بیا پکې څه زه به خپله خبره وکړم. هغه وایي صحیح ده. هغه کشره چې دا هغه رویره هغه لګیا شوه وایي چې قاضي صاحب داسې کار شوی و چې زه د مور او پلار نه وړه پاتې شوم. کله چې د مور او پلار نه زه وړه پاتې شوم نو دا ترور چې ده نو دا زما د مور په ځای د دې زما پرورش وکړه زه یې وساتلم، زه یې غټه کړم. بیا چې کله زه بالغه شوم نو زمونږ رشته داری کې زما د ترز وي یا هر څو زمونږ رشته دار و هغه سره دې زما د ترور زما نکاح وکړه. کله چې ورسره زما نکاح وکړه او زما واده وشو رخصتي وشو لاړم نو څه وخت پس زما هغه خاوند باندې الله ډېر زیات رحم وکړو، الله ډېر زیات دولت ورکړو، ډېر زیات مالداره شو. یو ورځ زمونږ دا ترور چې دا نو دا مونږ کره راغله نو زما هغه کور کې چې هغه هر څه ولیدل هغه سهولیات یې ولیدل او زمونږ هغه مونږ کره به نوکرانو کارونه کول زمونږ هغه مال دولت چې ولیده نو زما د ترور په خوله کې هغه دولت ته او هغې ته اوبه راغلې د دې نیت ماته خراب شو. نو زما د دې ترور یو لور وه هغه زما نه وړه وه هغه چې ده نو هغه او دکه وخت کې زما د واده هم وخت شوی و او دغه زما د ترور دا وړه لور چې وه دا ایله بالغه شوې وه. نو زما د خاوند سره زما د ترور پسې چل باندې تعلق جوړ کړ او اخره کې هغه تعلق داسې حد ته ورسېد چې زما د ترور ورته وایي چې ګوره دا خو ستا د واده 10-12 کاله وشو زه به درله دا خپله ماشومه د لور درکړم خو ښکلې ده او دغه پرېږده وایي زه یې ورته یادولم زما د ترور ورته وایي چې دا پرېږده. وایي هغه زما خاوند هم هغه سره مال دولت و بس وی چې ټیک ده خو زما د ترور ورته وی چې یو کار به کې چې ته به ماله د خپلې رویرې د طلاق حق ماله راکې چې زه کله وغواړم نو زه دې له طلاق ورکولی شم. هغه ورته وی چې صحیح ده چې ته ماله لور راکې خپله نو زه تاله دا حق در کوم چې ته زما د مخکې ښځې له طلاق ورکولی شي. دا طلاق کې دا شی شته چې د طلاق حق ته چاله ورکولی شي چې لاړ شو زما د ښځې له طلاق ورکه حق ته ورکولی شي. وی زما د ترور له زما د طلاق حق ورکه وی چې زما د طلاق حق یې وله ورکړه نو کله چې دې هغه خپلې لور نکاح چې ده نو هغه زما هغه خاوند سره وکړه وی د هغې د واده په ړومبۍ شپه بیا په دویمه شپه وی دې هغه خپل حق استعمال کړه او ما له طلاق راکړه چې زه ته ما طلاق کړې. وی زما هغه د خوشحالو هغه زندګي زما د ترور په ما باندې اور سکور کړه او خراب یې کړه، زما زندګي تباه شوه. وی ما وی چې ما سره د ترور دا زیاتې ولې وکړه په ما کې هغه دغه راوچت شو چې زه به دا بدله خامخا اخلم خو سوچ مې کو چې زه به دا بدله څنګه اخلم بس زما ذهن ته الله راوستل ما وی چې دا بدله به زه اخلم. زما نه ترور خاوند چې کوم هغه بوډا و او زه خو چونکې دې لویه کړی وم د هغه په مزاج خو زه پوهېدم هغه شاعر و شاعر زم لاړم ادیبانو سره کېناستم پاسېدم ما هم څه شاعري زده کړه بس زه لاړم او ما د ترور د خاوند سره تعلق جوړ کړ چې کله مې تعلق جوړ کړ نو ما به ورته اشعار وې ده به م راته وې اخره کې دا خو ډېر زمانه مشهور و بوډا و خو ما ورته وویل چې ته ما سره نکاح نه کې وی چې ولې سره نه کومه وی ما ورته وویل چې نکاح به ته ما سره کې خو ما له به یو حق راکې وی څه وی ما له به ته دا حق راکې چې ستا زما را ترور چې کومه ده ستا دا ښځه د دې د طلاق حق به ما له راکې چې زه دې له طلاق ورکولی شم دا حق به ما سره وي. وی چې بلکل دا حق به زه تاله درکړمه خو هغه بوډۍ راته ځوان یې چې ته ما سره نکاح کې 6 ځله به یې درکړم بس وی زما د دې خپل ترور دا خاوند چې و بوډا وی زما ورسره نکاح وشوه وی چې نکاح مې ورسره وشوه وی په ړومبۍ دویمه ورځ باندې ما د خپلې ترور له طلاق ورکړ
خپل حق می استعمال کوي چې کله می طلاق ورکو په هغه کې وخت تیرېده چې زما د ترور عدت پکې ختم شو 15 شپږ میاشتې پکې تیرې وي چې زما خاوند خو بوډا او بس دا وفات شو چې دا وفات شو نو د خاوند خو نور سکونه کنه نور سکونه هغه خزه خو طلاق شوی و نو دا هغه خزه چې کم حق کېده نو هغه خو بیا زه خزه منو هغه مال دولت چې کم دی هغه خو ماته پاتې شو بیا دا سکارو شو چې چونکې دی خو ما سره دا چل کړو نو زه خو د هغې د وجې نه مالداره شوم ځکه چې د دې د خاوند هغه مال دولت ما ته پاتې شو نو بیا ما داسې کار وکړو چې اوس خپل ټارګټ شو نو هغه زما لومبنی خاوند و هغه سره ما تعلقات جوړول شروع کړه وی هغه سره مې تعلق جوړ کړ او تعلق زما ورسره چونکې مخکې ورسره وخت تېر شوی و ډېر ښه وخت تېر شوی او بیا د بلې زما د ترور لور سره چې نکاح کړی وه نو هغې سره هم وخت تېر شوی و نو بیا هغه زوړ زمونږ هغه وخت چې وختونه مې هغه ته یادول نو هغه سره مې تعلق برابر کړ نو هغه سره دوباره ما نکاح وکړه خو ما ورته په دې شرط ورسره نکاح وکړه چې ته به ما له د طلاق حق راکړې چې زه د ترور د لور لم طلاق ورکړم نو اوس چې ما کله هغه سره نکاح وکړه نو ما هغه خپله ترور لور چې ونه هغه مې هم طلاق کړه نو بیا دې کور ته رالم نو د دې د خاوند دغه مال هم ماته پاتې شو هغه خپل خاوند ته هم زه دوباره لاړم نو د هغې هغه مال هم اوس ما سره دی اوس زما دا ترور راغلی دی که دې کې دا څه وایي نو ودې وایي چې د دې په دې کې څه حق کېږي هغه ابن ابي لیلا چې قاضي وي هغه وخاندل چې دا مقدمه داسې ده چې دې کې څه ناجایزه څیز هم نشته په دې کې زه څه ووایم دا خو لکه تا دې سره کړي وو دې تا سره وکړه داسې بدلې ده نه واغشه چې هغه هم د شریعت مطابق ده نو دې کې به وایي زه څه ووایم نو ابن ابي لیلا قاضي چې و هغه به فرمایل وي ما چې دا واقعه کله منصور بادشاه ته بیان کړه وي هغه سم وخاندل چې لکه دونه هوښیارې زنانه هم په دې معاشره کې شته دی او زمونږ په بادشاهۍ کې اوسېږي او مونږ ته پته نشته چې خپله بدلې په کومه طریقه یوازې دا نه چې هغه خپل دولت یې حاصل کړه ورسره د هغې د خاوند هغه دولت هم حاصل کړه نو بعضې ټایم داسې چې زمونږ د قاضیان چې که نه نو دا هغوی به هم داسې فیصلې کولې چې د خلکو دا مازغه به ورسره تو شو